د افغانستان لپاره بد خبر. سلام ستړي ماشای. افغان کمانډوز وکونه به نور د انګلستان ملي پوځ کې دندې مخته وړي. لومړی که چینل ته څوک نوي راغلی وای نو چینل سبسکرایب کړئ او بیا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. وروسته له هغې چې د افغانستان پخواني اسلامي جمهوریت د محمد اشرف غني تر مشرۍ لاندې د طالبانو له لوري سقوط کړ، ورسره سم د لاسه د افغانستان غښتلي پوځونه کمانډو، سپیشل فورس، ملي اردو، پولیس او نور ځانګړي قطاعات هم له خپل ځایه بېځایه شول. خو د طالبانو د اسلامي امارت حکومت له اعلان سره سم ډاډ ورکړ چې پخواني پوځونه به بیا منسجم کوي، خو تر اوسه د یاد خبر د عملي کېدو څرک نشته. تازه سرچینو خبر ورکړی چې د افغانستان پخواني کمانډو به له دې وروسته په انګلستان کې د انګلستان د ملي ځواکونو برخه واوسي. کله چې د امریکا ماموریت پای ته ورسېدو، ورسره یې د خپلو عسکرو په شمول ډیری افغانان چې له دوی سره یې دندې ترسره کړې وې بوتلل. خو له دغې جملې څخه انګلستان هم ډیری افغانان له ځان سره بوتلل چې ډیری یې افغان کمانډویان وو. که ویډیو مو کتلی وي لایک یې کړئ او د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ تر څو د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر وساتئ.